رحمت پکې ورېږي هم ډېوه دا روژه میاشت د ډېره مبارکه بس خوږه دا روژه میاشت د ډېره مبارکه بس خوږه دا روژه میاشت رحمت پکې ورېږي هم ډېوه دا روژه میاشت د ډېره مبارکه بس خوږه دا روژه میاشت د ډېره مبارکه بس خوږه دا روژه میاشت ګناه پکې تویېږي توبه ګر سلامونه ستړي مو شئ وخت مو په خیر درنو ملګرو تمه ده چې تاسې ټول درانه به راته رکه وروغ اوسېږئ دا د دمزي رسټورانټ انګړ دی چېرته چې زموږ لسګونه هېوادوال راغلل او دلته یې روژه ماتې وکړ زموږ یو هېوادوال نه غواړي چې نوم واخلي هغه د څو ورځو نه راهیسې پرله پسې توګه دلته روژه ماتې ورکوي او لسګونه هېوادوال راځي د دې سره روژه ماتې کوي چې نن موږ هم ورته راغلي وو دلته مو روژه ماتې وکړ په واقعي ډول باندې ډېر خوندور روژه ماتې ورشه چې دا صدقه کړي الله تعالی دې په خپل دربار کې قبول او منظور وګرځوي او هغه ځوانان چې دم ګړی دلته په کار اخته وو دغه روژه ماتې برابر کړو تر دې دمه پورې هغو ګوره ډوډۍ نه ده خوړلې فقط روژه یې ماته کړې ده او نور قلارې ناستې د دې لپاره چې د دغو هېوادوالو خدمت وکړي د هغو له جملې نه یو مومن صاحب مومن صاحب ډېره مننه کور مو ودان چې د هېوادوالو خدمت کوئ کور مو ودان ستړی مو شریف صاحب خیر اوسې جوړ خیر مخلص صاحب ته اوسې ساتم کور مو ودان چې تر دې دمه تاسې لا صرف روژه ماته کړې ده ډوډۍ هم نه ده خوړلې خو خپل مېلمانه مو ټول عذر کړل او روژه ماتې مو ورته برابر کړې خیر اوسې آباد اوسې بس دغه د مسلمانانو خدمت کول او بیا د روژې مبارکه میاشت کې دا بهترینه صدقه ده نو انشاءالله مونږ کوشش کوو چې دغه لړۍ نور هم وغځوو او د هغو هېوادوالو نه خصوصا د پیرزاده ګروپ څخه ډېره مننه کوو چې په دې برخه کې مونږ سره مالي مرسته وکړه دغه هېوادوالو ته دغه بېوزلو ته دغه روژه ماتې پروګرام برابر کړي ډېره مننه مدیر صاحب له تا هم ډېره مننه چې تم خپله لګیا وې او دا هر څه چې و تا خپله منظم کړل کور دې ودان کور ودان الحمدلله د ژوند ولا واقعي خوند همدغه کوي دا خدمت کول د خپلو هېوادوالو دغه خاص کر ښاروالۍ ده مسد ښار کې زه او رئیس یم په خپله ښار کې ګورځو هغه مستحق به هم کتل چې لس ګاډۍ والا ریړۍ والا که سپیاک به موږ سره پاتې شو آینه بعد وخت به په خپله رئیس یم زه به ویستلم سرک به منډې وال چا چې مسد چا سره روژه ماتې نه و کړی یا سرک په سر ناست وو یوه ډوډۍ یا سپور ډوډۍ ته یا چلو ته به ناست وو موږ به دا خپل پیک ور رسوو تر اوسه پورې انشاءالله هم کړې ده او نور هم الله دې وس راکړي چې تر سره الله مو سلامت لره ډېره زیاته مننه درنو ملګرو د مدیر صاحب او همدارنګه د رئیس صاحب خبرې مو واورېدې دوی وایي چې موږ په خپل لاسونو باندې د لپاره مشخص کارتونه جوړ کړي دي او هغه کارتونه په واټونو کې او په چوکونو کې ګرځو څوک چې مستحق ووینو او په خپلو سترګو ووینو کارت ورته ورکوو هغه نو مازدیګري کې راځي تر ماښام پورې دلته موږ سره یو بیا روژه ماتې کوي روژه ماتې نه وروسته که کم میلمه پاتې کېږي هغو دپاره د چایو انتظام هم کېږي او که نو په مخه یې ښه ځي نو دا ډېر ښه اقدام دی نیک اقدام دی یو دا چې د اسلام له پلوه صدقه جاریه ده د اسلام له پلوه صدقه ده او بل طرف ته زموږ هېوادوالو د یو ځای د راټولېدنې یو ښه فرصت دی د ټولو د کور ودانې له تاسې زښته زیاته مننه چې راسره وئ او دغه لنډ کلیپ مو وکتلو ډېره مننه فیاض الدین هلالا ټولو میاشتو کې بهتره فیاض الدین هلالا ټولو میاشتو کې بهتره تحفه مو د لمونځو کې دا سجده د روژه میاشت